یوه شیبه فکر وکړئ چې چیرې همدا اوس تاسې له یو ملا سره په حقوقي یا جنایي قضیه کې ښکېل شئ او مقابل لوری مجرم هم وګڼل شي، مګر یاد ملا به د سزا مستحق نه ګڼل کیږي. خو که تاسې مجرم ثابت شئ نو له هرې سزا سره مخ کیدونکي یاست. که چیرې ته یو غریب انسان او جرم کوي نو باید د زندان ترڅنګ په درو هم ووهل شي، او که پیسې لري نو قاضي مجبور دی چې په ډیر احترام دی قضا ته وغواړي، ان زشت الفاظ هم نشي استعمالولی. یا که په یو سلماني کې تاسې خپل ویښته او ږیره اصلاح کوئ، په بازار کې هر کس د دې حق لري چې ستاسو د عمل ګناه وګڼي او ومو وهي یا مو ورټي. که چیرې تاسې یو میرمن یاست او د پلار کور ته د میړه له رضا پرته لاړئ او بیرته په 3 میاشتو کې ستنه شوئ، نو خپلوان مو باید زنداني شي. ښه، لږ صبر چې سوء تفاهم ایجاد نشي. دا زما اصول نه دي، بلکې دا د طالبانو نوې جزایي اصولنامه ده او دا حکم کوي چې د افغانستان خلک په 4 طبقو وویشل شي: علما، اشراف، متوسطه او ټیټه طبقه خلک. په دې اصولنامه کې د جرم د ټولنیز مقام پر اساس توپیر لري. د ټیټې طبقې لپاره حتی بدني سزا هم ټاکل شوې ده. دا اصولنامه قضایي ادارو ته واک ورکوي چې د طالبانو مخالفان او نیوکه کوونکي ووژني. په اصولنامه کې د غلام اصطلاح هم کارول شوی او د غلامۍ اړوند احکام پکې ذکر شوي. حال دا چې غلامي په نړیوالو حقوقي کنوانسیونونو او اعلامیو کې په بشپړ ډول منع شوې ده. په مذهبي برخه کې یوازې حنفي مذهب مسلمانان بلل شوي او د نورو ټولو مذهبو پیروان بدعتګر معرفي شوي دي. د مذهب پرېښودل هم له 2 کلونو زیات زندان لري. مګر افغاني عرفي قوانین، د بشري حقونو نړیوال کنوانسیونونه، اعلامیې او ټول منلي قوانین بیا په 21مه پیړۍ کې دا ټول مسایل ردوي. د طالبانو جزایي او قضایي اصولنامه د بشري حقونو له بنسټیزو نړیوالو اسنادو سره په ښکاره ډول په ټکر کې ده. دا اصولنامه د انسانانو ترمنځ د ټولنیز مقام، مذهب او جنسیت پر بنسټ تبعیض قانوني کوي. حال دا چې د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه او د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق د قانون پر وړاندې د ټولو د برابرۍ، د ژوند د حق، د شکنجې او ظالمانه سزا د منع او د عادلانه حاکمیت تضمین کوي. د باغي تر نامه لاندې د مخالفو د وژلو اجازه، عام خلکو ته د مجازاتو واک ورکول، بدني سزاوي او د مبهمو جرمونو لکه فساد او نڅا جرم ګڼل ټول د قانون حاکمیت له منځه وړي او د خپلسري عدالت زمینه برابروي. دا ټول ښیي چې د طالبانو اصولنامه د 21مې پیړۍ له نړیوالو او حقوقي معیارونو سره برابره نه ده او د بشري کرامت، برابرۍ او بنسټیزو حقونو پر وړاندې ښکاره نقص دی.